سلامونه تازه خبر او ډیر بد خبر ملګرو د پښتنو مشران د صمد لاله ورسره ملک نصیر الله کوکخیل او مشر علي وزیر یاد وی چې نن د عبدالصمد خان د پښتنو قومي جرګې منبر هغه نن د دیالس کیسونو نه بعد هغه نن یو ځل بیا په درې کیسونو کې گرفتار شو په شمالي وزیرستان ته یې بوت د پېښور څخه گرفتار کو دا شان ملک نصیر کوکخیل او علي وزیر هم په درزونو کیسونو کې چې کوم د گرفتاریږي او هغه نه بعد په تریم پیو لګیږي بل کیس کې داغه نه مسلسل دغه گرفتاری نه شروع دي ولی گرفتاری کې وجه څه د ګناه څه د جرم څه د ځکه چې اتلس کیسونه د چا شل کیسونه وشو چې پاغه کې هغه ته بریت ضمانت ملاوي کې په دی وجه چې هغه ګناه نه وکړي مطلب دغه ده ځکه چې عدالت ته یو ضمانت درکوي په دی وجه درکوي چې تاغه ګناه نه وکړي په تابانه ثبوت نه وي نو ځکه ته ضمانت درکوي او تاریخ کوي خدای نه بعد بیا بل نور ظلم او جبر کیږي او تا پاغه کې گرفتارول کیږي ملک نصیر کوکخیل او عبدالصمد او مشر علي وزیر وجه څه چې گرفتاری هغه نور مسلسل چې کوم د ټارچر کیږي د پښتنو خبره کول او د پښتنو د حق لپاره خبره کول همدا دغه شان بیا به جیلونه او دغه شان هتکړې او زندانونو ته مخامخ درومي د پښتنو د حق خبره کوونکو په جرم کې نیول شوي دغه مشرانو لپاره به سبا په خیبر کې په باب خیبر کې یو لوی جلسه کیږي چې پکې ټولو پښتنو ته د ګډون بلنه ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ او دغه مشرانو لپاره باید چې موږ تاسو څومره هم کیږي باید چې دا کې د شرکت کولو هڅه وکړو کوشش وکړو چې په دا کې موږ تاسو شرکت وکړو ځکه چې د پارټۍ په سر جلسه نه ده د سیاست په سر دغه د پارلماني کرسۍ په سر نه ده د نوټ او د وزیر اعظمۍ په سر نه ده د ووټ او د نور داسې کوم مفادات نشته بلکې دغه مشرانو د خلاصون لپاره دغه ته یو لوی جلسه کیږي په دا کې د ټولو پښتنو څخه د ګډون هیله او بلنه ورکول کیږي تاسو راشئ په دا کې شرکت وکړئ مننه